دا قرآن مجید د نبی علیہ السلام په زمانه کې داسې نه و لکه دا څنګه چې موږ سره دی. موږ سره په یو کتاب شکل کې دی که نه، داسې نه و. خلاصه راته وایم دې ته جمع قرآن او ترتیب قرآن اصطلاح وایي. په دې باندې موږ لس ورځې بحث کوو په دې یو ټاپک باندې. تاسو ته خلاصه وایم لږ. دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې قرآن جمع شوی و او نبی علیہ السلام فرمایل په شروع کې قرآن چې نازلېدو چې صرف قرآن به زمانه لیکي، د قرآن د آیتونو نه علاوه هېڅ هم نه لیکي، مطلب د حدیثو اجازت نه و د لیکلو. بیا وروسته نبی علیہ السلام چې قرآن مجید د هغې په فرق او د حدیثو په فرق خلک پوه شو، نبی علیہ السلام اجازت ورکړه، صحابو به بیا حدیث هم لیکل. شروع کې اجازت نه و ځکه چې هغې ته پته نه و چې د قرآن طبیعت څه دی او د حدیث طبیعت څه دی. نو په یو بل کې به خلط ملت کول او قرآن مجید به موږ د حدیثو نه صفا او احادیث به د قرآن نه صفا، جدا جدا څیزونه دي، دواړه وحی دي د الله د طرف. خو دلته الفاظ نام د الله دي په قرآن کې او مانم د چا ده؟ د الله. او په حدیثو کې معنی خو د الله وي او الفاظ د چا د نبی علیه السلام. دا فرق. نو د دې د جداوالي دپاره نبی علیه السلام منع فرمایل چې معنی به هېڅ څیز نه لیکې، صرف قرآن به لیکې. بیا وروسته صحابو ته د حدیثو اجازت نه میلاو شو. خو نبی علیه السلام په زمانه کې قرآن داسې نه و دا موږ سره چې څنګه دی په دې شکل کې چې دوو غتو کې بند او په دغه ترتیب سره چې یاره دا دونه پاڼې دي او دا رکوع ده، دا پکې سپاره ده، دا پکې رکوع ده، دا پکې منزل دی، دا څیزونه پکې نه وو. دا بیا وروسته شوي دي. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په زمانه کې قرآن راجمع شو. یو جنگ شو د یمامې، په هغې کې په سوونو حافظان صحابه کرام شهیدان شو. حضرت عمر صاحب راغی په ابوبکر صدیق صاحب پسې، حضرت دا قرآن مجید کې یو داسې مصحف ته راجمع کړو، داسې دا څنګه چې اوس موږ سره دی، څنګه به وي؟ ابوبکر صدیق صاحب ته وفرمایل چې کوم کار نبی علیه السلام نه دی کړی هغه زه نشم کولی، دا بدعت زه نشم کولی. په دین کې نوی کار وکړه، دا بدعت زه نشم کولی. حضرت عمر صاحب ته وی چې اے امیر المؤمنین، اے د نبی علیه السلام نه پس خلیفه مسلمانانو مشره، زما دې په الله قسم په دې خبره کې خیر دی، ځکه هسې نه چې حافظان دې شهیدان کي قرآن مجید به زموږ نه ضایع شي، ځکه دا خلکو ته یاد دي، بیا وروسته به خلک څه کوي. نو ابوبکر صدیق صاحب وی چې یاره ما ته بار بار حضرت عمر صاحب راتلو، نو زما سینه الله جل شانو کلا وکړه چې د حضرت عمر دا خبره چې دا ټیک ده. نو ما زید بن ثابت راوغوښتو چې نبی علیه السلام په زمانه کې به لیکل کول او صحابه کرامو سره چې څومره قرآن او هغه ټول خلکو راوغوښتل چې یاره دا قرآن مجید چا سره مې د نبی علیه السلام نه لیکلي هغه راوړی، ټول خپل قرآنونه هغه راوړه. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ سره چې کوم قرآن خپل کنه په خپل زمانه کې لیکلو، نو د هغې سره به ټیلی کوو، نو کم کنسیس چې برابر دی، نو ټول صحابه کرام او قرآن مجید او زید رضی الله تعالی عنہ قرآن مجید تقریبا ټول یو شان. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما سره د سورة توبې د اخري آیتونو مبارکه دي چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. دا یو قیمتي آیت مبارکه ما سره و او صحابو سره نه و. نبی یو صحابي راغی، یو انصاري صحابي و او دا د هغه سره و او هغه سره په یاد هم ورته یاد و، په لیکلو شکل کې مو سره و. هغې نه پس ما بیا خپل هغه د هغې باره کې مې دا سوچ وکړو واقعي چې زما دا قرآن مجید ما چې لیکلی 100% درست دی، د چا سره هم په دې کې اختلاف نشته. یعنې ما سره غم و چې د قرآن مجید یو آیت دی او ضایع کېږي رانه، ځکه حضرت عمر او ابوبکر صدیق داسې خبرې نه منلې چې ای زیده صرف تا سره کم قرآن دی او هغه زه منم او نور نه منم، نه داسې نه وه. ټولو صحابو چې کوم قرآن لیکلی هغه ټولو سره به یې ټیلی کې که یو شان دی او دا قرآن دی او که یو شان نه و دا قرآن نه دی. نو یو آیت وایي ما نه ضایع کېږي، ما ته پته چې ما د نبي علیه السلام نه لیکلی دی، د دې سورة توبې آیت مبارکه دی، اوس ضایع کېږي او چا سره نشته. یو انصاري صحابي راغی، تقریبا خزیمه بن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنہ، تقریبا هغه سره دا آیت مبارکه هم په ریټن فارم کې وسره په لیکلو شکل کې هم وسره په یاد وته یاد غواړم وسره ډېر په ګرانه لیکلی شوی دا قرآن. تاسو ته پته شته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي په دروازه ولاړو، دا خلک به راتله قرآنونه یې راوړه، نو کم سړی به یې دننه پرېښود. تاسو ته پته شته یو شرط ولې دا و چې کم آیتونه مبارکه د قرآن د سره دا ورته په یادو یادي، او دویم دا چې نبی علیہ السلام په زمانه کې لیکلي او په هغې ورسره 2 ګواهان موجود دي، په هر آیت ورسره څه موجود دي؟ داسې قرآن یې نه دی منلی چا، پوهېږئ
دونه په تکلیف سره دا قرآن لیکلی شوی څه شرایط وره قرآن مجید راوړی چا سره چم دی یو په یادو ته یاد دی که نه که چا به چې نه دی یاد واپس شه قرآن په یادو به هم یادي یوه دویم لیکلی به د نبي علیه السلام په دور کې او په دې یو آیت مبارکه باندې به دوه ګواهان هم پیش انسانان هم پیش کړي کیسه ډېره ګرانه وه داسې قرآن مجید لیکلی شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې مشري چا کوله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دروازه ولاړو هغه دا مشري کوله دا لومبه جامع القرآن چې چا قرآن را جمع کړی حضرت عثمان صاحب نه څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا تحقیقي خبره ده هم کې مشهور ده په پیپرو کې او په کتابونو کې چې حضرت عثمان صاحب جامع القرآن دی قرآن را جمع کړی هغه نه دی هغه په دویمه بیا یو بله مسله ده په هغې کې قرآن مجید را جمع کړی هغه ته ویم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې قرآن ولیکلی شو او داسې ولیکلی شو یعنی پاڼو کې موجود و چا په سرمنو لیکلی و چا په اډوکو لیکلی و چا په تختو باندې لیکلی و بیا دا ست شکل ته راغی مصحف شکل ته کتاب شکل ته راغی یو کتاب ته جوړ بس په یو کتاب کې به خلکو قرآن مجید وي بیا د هغې مختلفې نسخې ولیږلی شوې کوم ځای کې د مسلمانانو حکومتونو هلته ولیږلی شو عجیبه خبره وه دا کم چې تاسو ته په دې زبر زیر ښکاري نه پې دو نه د باده لاندې چې دا یو ټکی دام پې نه و تا د پاسه دوه ټکي دام پې نه نون د پاسه یو ټکی دام نه د قاف د پاسه دوه ټکي دام پې نه دا ټکي هم پې نه یوه او دویم زبر زیر پیش دام پې نه اعراب هم پې نه ټکي هم پې نه بلکې خلکو د عربی تاسو اوس دا قرآن مجید دغه ستاسو دا نه دا خو د اردو لیکلي تاج کپنے والا دا قرآن مجید د عربی فونټس دي عربی لیکل دي نه دا زبر زیر هم تاسو ختم کړئ دي نه دا ټکي هم تاسو ختم کړئ چا سره د فونټس علم یې که نه په دې څه پوهېږي داسې نه شي هسې د عربی یو نقشه راوړی ما ته یې کېږي زبر زیر دې پې نه وي یوه ټکي دې پې نه وي الف با تا ثا جیم دې باندې چې دا کوم ټکي دا دې هم پې نه وي او ما ته به پته لګي چې دا یې څه لیکلي ښه ریلیکس زه به وایم ښه زر به وایم لکه څنګه چې د قرآن مجید د زبر زیر دا تلاوت کوم دا ولې دا د فونټس ځان له علم دی د عربی د شکل نه معلوم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې کوم قرآن او د هغې نسخې اوس هم پرتې دي په غټو غټو میوزیمونو کې نو په هغې تاسو ګورئ نه زبر زیر شته نه په هغې باندې ټکي شته نو دا بیا وی څنګه دا د عربی فونټس باندې څوک پوهېږي هغه ویلی شي بل څوک نه شي ویلی صحیح ده دا داسې ولیکلی شو بیا داسې کار وشو چې داسې ولې لیکلی شي چونکې قرآن مجید هغه نازل شوی په اوو مختلفو لهجو کې نو د هغه ټولو ګنجایش پکې موجود و هغه ټولو ګنجایش پکې موجود و نو ځکه یې پې دا زبر زیر او داسې زونه نه کول زبر زیر خو پې هله وشو چې کله یو خاص قرائت مونږ ته راواغستو مونږ په یو قرائت کې قرآن وایو هغې قرآن مجید نازل شوی په اوو مختلفو قرائتونو نو د هغې ګنجایش پکې بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې حضرت عمر صاحب زمانه تېره شوه د عثمان رضی الله تعالی زمانه راله د عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام رازدار و هغه صحابي تللی په دې اخوا علاقه باندې دا رشیا چې کوم دا سټیټس دي که نه ارمینیا او اذربایجان او ترکمنستان او تاجکستان او قازقستان او دا علاقې چې دي دا د حضرت عمر رضی الله تعالی په زمانه کې فتح شوي وي هغه تللی په دغه طرف باندې هغه چې د هغې نه واپس راتلو په دې لاره باندې په عراق باندې راتلو نو په عراق کې څه خلک ولیدي چې هغې په قرتونو باندې جګړې کولې یو یې زما قرائت ټیک دی بل ستا قرائت دا غلط دی زما هغه ټیک دی بل زما هغه ټیک دی بل زما هغه ټیک اثر فکر پیدا شو چې خلکو اختلاف کوي لکه زموږ چې وایو امین په تیزه ټیک دی او بل وایي امین په رو ټیک دی او لاسونه بار بار چوتول ټیک دی او بار بار چوتول ټیک نه دي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ټولې طریقې کړي نو چا پکې څه کار دی چې ستا کومه خوښه یې کوه که نه ته خو نبي علیه السلام ته غلط وې صحابو ته غلط وې پوهېږې په دې باندې داسې به نه وي چې حدیث کې یو څیز موجود وي قرآن کې یو څیز موجود وي هغې ته غلط نه شي ویلی ستا د رایې خلاف دی بس ټیک ده ښه نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خواله راغی حذیفه صاحب د عراق نه راغی که نه عراق نه راغی مدینې منورې نو حضرت عثمان صاحب ته وایي حضرت امیر المؤمنین وایي زما یو خبره اوره وایي زه د عراق باندې راتلم د مسلمانانو خپل منځ کې جګړه وي چې قرائت زما ټیک دی بل وي چې زما ټیک دی او ادرک بخاری شریف کی روایت ہے ادرک هذه الامه قبل ان تختلف اختلاف اليهود والنصارى د دې دا اختلاف ختم کا په طریقه باندې کینی د یو بل اني به اوس کې د يهوديانو عیسایانو په شان او حضرت عثمان صاحب دا چلو کو چې کوم گنجائش په کې د مختلف قراتونو هغه ته ختم د دې لپاره ټول امت قران مجید په یو لهجه باندې وي ټول امت قران مجید په یو لهجه وي یو بل تنو چې ستاسو تلاوت غلط ته او زما دا ټیک دی یو عجیبه پیغام دی په دې کې د امت د اتفاق لپاره قران مجید سوزول هم جایز دی دونه اهمه خبره او څوک خپل سیاسي پارټي هغه نه پرېږدي او خپل لیډر نه پرېږدي د اتفاق د امت لپاره دا مسلمانۍ خو نه حضرت عثمان صاحب
امت ته اتفاق ته بار سکی قرانونه سوځي قرانونه دلته به موږ خلکو ته کافر وایو چې دا چل کې چاو کو دا څه کو کنه او که د امت ته اتفاق ته پاره تاسو سو کوی چې لیډر پریدا سیاست پریدا قران لراشه او صرف یو لار اختیار کې چې موږ مسلمانان یو زموږ یو بنیاد د لا اله الا الله محمد رسول الله وې دا زنمن اتفاقونه نه منم وېږي په دې باندې ته په شریعت نه پويږي ته په دین نه پويږي تلاسو کې سیدا حضرت عثمان صاحب سکه تمام قرانونه سوځي د ست لپاره د امت ته وحدت ته پر چې امت یو شي بس مسلمانان بس ته دې دا د بخاری روایت هم سره ډایجست خبر نه کوم صحیح حدیث ته هم صحیح ده نه دا اصل کې خبره دا وا خبره مې د کم ځای نه شروع کړو او لاړه کم ځای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې څنګه قران مجید لیکل شوی هغه زموږ مخ ته هغه پروت دی وکم ترتیب سره لیکل شوی هغه ترتیب دا د نانیم ترتیب نه دوی نن بعد سبا ان شاء الله په سورۃ التوبه کې چې بسم الله نه لیکل شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حکم نازل شوی سیدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر سورۃ نمخ کې بسم الله حکم کړو او سورۃ توبه نمخ کې د بسم الله حکم یې ونکړو صحیح ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين صدق الله العظيم الله فرمای ثم بیا بعثنا مونږ اولیګو من بعدهم رستل دغه انبیاء کرامنا موسی علیہ السلام بی آیاتنا پخپل نخو سره الى فرعون ته وملئه او دغه قوم ته دغه سردارانو ته فظلموا نو دی ظلم کو بها زمون د آیتونو سره زمون د نخو سره باغی ظلم کو فانظر پس وګورئ یا سوچو کوي کیف څنګه کانا شو عاقبت المفسدین انجام د فساد خورون کو خلکو یا د فساد کون کو خلکو وقال موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول ز پیغمبر یم من رب العالمین دا رب د طرف نه چې د تمام مخلوقات رب ده حقیق او زکلک ولاړ یما علی ان پدی خبره باندې لا اقول چې زب نو ما علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق وینا قد جئتکم ببینه من ربکم قد جئتکم فتحقیق سره زرا غلیم تاسو ته ببینه بواضح دلیل سره من ربکم تاسو د رب د طرفنا فارسل پس الیگا معی زما سره بنی اسرائیل قال او فرعون ان كنت کچریت اے موسی علیہ السلام جئتا راغله بآیت په یو دلیل سره فأت بها نو دغه دلیل راوړه ان كنت کچریت من الصادقین درشتون فالقى پس اغرز ول موسی علیہ السلام عصاه خپل امسا فاذا پس ناگهان هي دغه امسا ثعبان مبین واضح اجدها شو پنځه واقع مخکې تیر شوي دا شپږمه واقعه ده او تقریبا د صورت ته اخره پورې وه اتو رکوګانې زما په خیال دا واقعه چې لیدلې حضرت موسی علیه السلام شپږمه واقعه نورې واقعې تقریبا یو رکو وي او دا وه اتو رکو ده دا واقعه او تاسو ته ما ووي چې پرون چې قرآن مجید د قصو کتاب نه دی نو دې دومره اوږدې قصې ته څه ضرورت و اوه رکو ته څه کېدل ته چې زه یو رکو تلاوت ماستن مونځ کې کوم څوک ټینګېږي نه شاته ټینګېدی شي نو اوه رکوګانې دا خو څوک په رمضان کې په تراو کې هم نه وي په یو رکات داسې ده دا دومره لوی واقعې ته د موسی علیه السلام څه ضرورت دا اهمه مسله ده قصه خو نه ده ظاهره کې ښکاري چې واقعه ده او قصه ده او دا قصې نه دی کې دننه ډېرې لویې فلسفې پرتي د زندګۍ بهترین اصول پکې پراتی قواعد پکې پراتی ضوابط پکې پراتی زندګۍ تېرولو طریقې پکې پرتي زه تاسو ته یو خبره وکړم
د موسی علیه السلام واقع چې دلته کوم شپږم واقع ذکر کیږي د هغې خلاصه به درته بیانوم که دلته ذکر کیږي په سورة طه کې به هم راشي طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى او تقریبا دغه سورة مبارکه کې د موسی علیه السلام واقع چې چرته هم ذکر کیږي که نه په دې کې به دوه خبرې هغه به بیسیک هغه به بنیادی هغه به مرکزی خیالي هغه به مقصدي دوه خبرې یو دا چې د موسی علیه السلام په واقع کې په هر ځای کې تاسو ګورئ د موسی علیه السلام په واقع خلق په د جهالت نه وباسي او علم طرف ته به راولي یو پکې دا ډېر لوی سبق دا صرف خلاصه بیانوم تاسو نور په هر یو آیت کې جدا جدا سبق دی جدا جدا مقصد دی یو دا چې خلکو ته موسی علیه السلام په ذریعه سره الله جل شانه به د جهالت نه وباسي کوم طرف ته علم طرف ته یوا او دویم الله جل شانه به دا خبره ذکر کوي د موسی علیه السلام په خوله باندې او د هغه په ذریعه باندې چې د موسی علیه السلام د راتګ مقصد چې دویم مقصد وړومبی خو دغه دویم مقصد د موسی علیه السلام بنیادی هغه دا چې یو غلام قوم هغه آزاد کی د ظلم نه غلام قوم آزاد کی د ظلم نه دا دواړه څیزونه دا زمونږ مقصد دی د زندګۍ مقصد دی د هغې خلکو چې د هغې د زندګۍ مقصدي په تاسو کې په مونږ کې په ټولو د جهل نه کم طرف ته تله علم طرف ته د غلامۍ نه کم طرف ته تله حریت او ازادۍ طرف ته دا به وي خلاصه نو اوس غوږ کېږدی ښه الله جل شانو شپږم واقع ذکر کوي د حضرت موسی علیه السلام ثم بعثنا بیا مونږ ولیږو من بعدهم وروسته د هغې انبیاء کرامو نه کم چې مخکې تیر شو د پنځو انبیاء کرامو تذکره مخکې وشو د دې نه پس یا دغې قومونو نه پس کم چې مخکې تیر شو څوک هم ولیږو موسی علیه السلام بې آیاتنا په خپلو معجزو سره یا په خپلو آیتونو سره یا په خپلو نښو سره الی فرعون ته وملئه او دغه سردارانو ته فظلموا بها هغې ظلم وکړه د هغې آیتونو سره هغې ظلم وکړه د هغې معجزو سره مطلب دا د هغې نه انکار وکړو ویې نه منل دغه ظلم دی ظلم تاسو ته ما ویلي ته وایي چې په خپل ځای باندې یو څیز کښېنه دی بې ځایه کښېدي نو دا د موسی علیه السلام په ذریعه چې کوم جوابونه راغلي کوم پیغامات راغلي کوم آیتونه او معجزې راغلي وي نو د دې ځای سو چې دا په ځای د ایمان کې دیږدلی وی هغې په ځای د انکار کېښودی نو دا ظلم شو فظلموا بها دی ظلم موسی علیه السلام مبارک تاسو پیژنئ پیغمبرو د بنو اسرائیلو دویم خبر راځو فرعون ته فرعون څه شی دی په قدیم زمانه کې چې کم یو بادشاه د مصر تیر شوی دی هغه ته به یو لقب ملاوېدو هغه لقب بس شو فرعون هر بادشاه د مصر ته به څه وي فرعون علماء کرام فرمایي اهل تواریخ او اهل سیر تاریخ والا چې په مصر باندې 32 فرعونان تیر شوي سو 32 فرعونان تیر شوي یو پکې دا د حضرت موسی علیه السلام د زمانې ده چې موسی علیه السلام دا کوم واقع چې ورسره راغلي ده بعضې خلکو په دې کې فرق کړی دی چې د موسی علیه السلام په زمانه کې 2 فرعونان تیر شوي سو 2 یو یې پلار و یو زوی و تاسو ته وایي چې هر د مصر بادشاه ته فرعون وي موسی علیه السلام چې په کومه زمانه کې پیدا شو نو په هغه زمانه کې پلار و فرعون او بیا چې موسی علیه السلام هجرت وکړو او مدین ته لاړو شعیب علیه السلام قال بیا واپس راغی څه کلونه پس تقریبا 10 کاله پس نو بیا چې هغه مخاطب شوی او هغه خبره کړې وه چاته نو هغې ول زوی ته کړی و هغه هم فرعون دا پکې یو رایه ده د علماء کرامو خو زما په دې باندې ډېر زیات اشکالات او اعتراضات دي د هغې د وجې زما خوښه دغه ده چې فرعون چې کوم مخکې فرعون او موسی علیه السلام هغه چې بیبي راچوت کو هغه سره یې کېنو چې دا به زمونږ بچی
دغه موسی علیه السلام غټ شوی مدین ته تللی واپس راغلی همدقې فرعون ته هغه مخامخ شوی او په دې باندې مخکې ډېر زیات اشکالات دي او ډېر زیات زما سوالونه دي په دې خبره باندې مولانا ډاکټر اسرار احمد صاحب رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر کې دغه رایې له ترجیح ورکړې چې دا د موسی علیه السلام په ابتدایي زندګۍ کې یو فرعون و پلار یو او بیا وروسته چې کله مخامخ شوی و چاته نو دی زوی و خو زه دغه سره فی الحال د دغې موافقت نه کوم د هغې څه وجوهات دي مولانا ډاکټر اسرار احمد صاحب دا خبره ذکر کړې ده چې ابتدا کې پلار وروسته بچی دا یو بل سره مخامخ شوي نو په دې اعتراض دا راځي او سوال پې دا راځي چې وروسته به راشي تقریبا په صورت طه کې چې موسی علیه السلام کله دعوت له راغی 10 کاله پس پیغمبري ورته میلاو شو او فرعون ته مخامخ شو نو فرعون ورته یو خبره کړې وه وایي الم نربک فینا ولیدا آیا ستا تربیت مانو کړی آیا ستا تربیت مانو کړی نو د فرعون بچی د هغې تربیت کړو که پلار تربیت دویمه خبره موسی علیه السلام چې کله په صندقي کې راغی دریای نیل کې او بیبي راچوت کو او فرعون د هغه د قتل اراده ولرله بیبي ورته څه ویلي وایي زمونږ چونکې اولاد نشته نو دا به زمونږ څه شي دا به زمونږ څه شي نو پته لګي چې بچی د هغې بچی نه و که نه داسې نه ده بله خبره دا چې ډاکټر اسرار احمد صاحب دا خبره ذکر کړې ده ډاکټر اسرار احمد صاحب زما انتهایی خوښ دی انتهایی قابل انسان دی و اته جلد کې تفسیر لیکلی د قرآن مجید انتهایی بهترین انسان اول په جماعت اسلامي کې و مولانا مودودي صاحب سره د هغې سره بیا اختلافات را جدا شو یو ځان له نظریه و د هغه او د خلافت حامی او دا نظام حکومت او نظام تعلیم او نظام معیشت او د ټولو څیزونو خلاف د دې ملک او داسې یو انسانو که نه چې انقلابي انسانو او په پی ټي وي باندې باقاعده ترجمه کوله تفسیر به کو تاسو ته به یاد شي انتهایی بهترین انسان ټیک ته د فقه حنفي خلاف و زمونږ چې کوم د مسایلو مسلک ته د هغې خلاف ډېرو څیزونو په هغې کې خلاف دا نه چې بې ادبي به یې کوله بې ادبي به نه کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو تقریر د هغه ما اورېدلی او په هغې کې وي چې امام الفقها وایي څوک دی امام ابو حنیفه دی امام المحدثین امام بخاري دی په مخ ته ځمکه باندې داسې فقیه انسان چېرته چا نه دی لیدلی کوم چې څوک ابو حنیفه و او په مخ ته ځمکه باندې داسې لوی محدث چا نه ولیدلی حدیث والا کوم چې امام بخاري و ډېر ادب والا احترام والا او د زندګۍ بهترین مقصد د هغه او خلک داسې موټیویټ کول به دا خلک که نه تر اوسه پورې چې زه د هغه زمانې لکه زما خو نشي یاد په وړوکوالي وروسته زه د هغه د خبرو سره عادت شوم چې داسې یو سړی و ډاکټر اسرار احمد د هغه سره زه عادت شوم نو په هغې زمانه کې چې کومې هغه خبرې کړي دي که نه نو هغه د دې زمانې بالکل مطابق دي داسې یو بهترین سوچ او فکر یې پیش کړی دی هغه سړی ډېر بهترین انسان خو دغې خبرې سره زه موافقت نه کوم حقیقت حال ځکه یو اعتراض دغه راځي بل اعتراض هغه ویلي چې دا موسی علیه السلام او د فرعون دا زوی چې بیا وروسته ورته موسی علیه السلام مخامخ شو دی وایي تقریبا هموم رو څومره سو هموم رو حالانکې دغه بیبي چې دا موسی علیه السلام راچوت کړی و په صندوق کې نو تاسو ته ما ووي چې دا سوه شنډه وه دې سره اولاد نه و یو خو دا که اولاد یې چېرته شوی هم دی نه پته لګي چې په دغه وخت کې کم از کم دا پریګننټ نه وه امیدواره نه وه په خېټه بچی نه و نو کم از کم چې موسی علیه السلام دې لاس له راغلی دی نو بیا به څو کاله پس بل پیدا شوي کم از کم کال خو به تېر شوي که نه کم از کم به موږ کال به تېر شوي نو څنګه هموم رشو دواړه څنګه هموم رشو زه ډېر زیاتې خبرې دي منځ کې ښه نه کوم خو صرف دونه مسله ده چې کومه مخکې ستاسو ذهن کې و هغه فی الحال ټیک ده هغه ده چې هغه موسی علیه السلام چې کم فرعون ته په ابتدا کې میلاو شوی او بیا وروسته موسی علیه السلام ته نبوت میلاو او بیا راغی دی موسی علیه السلام دا هغه یو فرعون نور تاسو ته د دنیا فرعونان تېر شوي په مصر باندې هر د مصر بادشاه ته فرعون دلته چې دا کم فرعون دی د نوم سو نو مختلف آرا دي د علماء کرامو
مولانا حفظ الرحمن سیوهاری رحمت الله علیه په قصص القرآن کې ترجیح دی خبرې لور کړي چې د نوم منفتح بن رامسیس ثانی منفتح بن رامسیس ثانی او چاوي چې قایوس نومو قایوس او چاوي چې ولید ابن مصعب ابن ریان نومو دا مختلف اقوال دی په دې کې او ډېر علما په دغه طرف باندې دي چې منفتح بن رامسیس ثانی د نومو زموږ والد سم د قرای خو خوا او دغه به ذکر کول صحیح ده دا یو سړی تیر شوی دی نو فرعون نومو خا ثم بعثنا من بعدهم موسى بیا موږ ولېږو موسی علیه الصلاة والسلام پس ته دغه انبیاء کرامونه بآیاتنا الی فرعون خپلې معجزې او آیتونه مولا ورکړه فرعون طرف ته لاړو وملئه او دغه سردارانو طرف فظلموا بها هغې د الله جل شانو دغه آیتونو سره او دغه معجزو سره ټوکې وکړې ټوکې دا کړې وې چې دا جادوګر دی ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما دا دواړه وروڼه راغلي موسی او هارون علیهم السلام او دونه عجیبه سیاست وې داسې پاکستان ولم سیاست نه ورځي چې خلک ټول راجمع کړه چې کله هغه ماري ولید هغه اجدهای ولید وروسته به واقع راشي دا ټول راجمع کړه سیاسي ګور ته ګوره که نه ټول راجمع کړه وایي دا دواړه جادوګران راغلي دي او دا ستاسو نه ستاسو سیاست قبضه کوي ستاسو حکومت او ستاسو اقتدار هغه ستاسو نه قبضه کوي پوهېږئ په دې خبرو دا اصل کې یو بله مسله شوې وه مخکینی کوم واقعات چې تیر شو که نه دا د جزیره نمای عرب وي مونږ چې څه سعودي عرب وغیره خوشا علاقې دا قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم لوط او قوم شعیب دا تقریبا دا جزیره نمای عرب چې څه ته وایي د دې علاقې سره خوشا کم خلک په دې کې دا خلک اوسېده او دا اوس چې الله کوم واقع شپږمه شروع کړه د دې تعلق د مصر سره دی مصر چې کوم علاقه ده که نه د هغې سره دی تعلق دی د فلسطین دا یوسف علیه الصلاۃ والسلام نو دا د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل چاته وي د یعقوب علیه السلام اولاد ته د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام اولاد د کوم ځای یعقوب علیه السلام د فلسطینو د کنعانو بیا یوسف علیه الصلاۃ والسلام هلته خرڅ کړی شوی دی د هغه په بچو کې او هغه خلکو راوستی مصر ته په مصر کې هغه خرڅ شوی دی او په مصر کې بیا هغه بادشاه شوی په مصر کې بادشاه شوی دلته چې د فلسطین څونه خلک وو د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام نسل و هغه ټول راغلي چېرته مصر ته یوسف علیه السلام بادشاه نو د یعقوب علیه السلام دا نسل چې څومره پاتې شوی د یوسف علیه السلام د وجې نه ټول شاهي خاندانو بادشاهي خاندانو شاهي خاندانو بادشاه والا خلک شو که نه نو بیا به دی حکمرانی کوله طاقت ټول لدی سره الله جل شانو له عزت ورک ای بنی اسرائیل الله د مصر چې کوم اصل خلک و قبطیانو قبطي قبطي سره قبطیان اصل د مصر خلک نبی اس زمانه دا بنو اسرائیل یوسف علیه الصلاۃ والسلام نه پس دغلته په مصر باندې اوسېده نو دا قبطیان را پاسېده او دی وی چې دا حکومت خو اصل زمونږ دا اقتدار خو زمونږ دا کرسۍ خو زمونږ ده دا بنی اسرائیلی کڼ کا پرکړه او حکومت ته واغسته او بیا په ظلمونه شروع کړل بیا د هغه زمانې نه قصه د فرعونیانو شروع شو چې د مصر بادشاه ته به څه وي فرعون به وته او بلکې فرعون چې دی کوم لومبی بادشاه و هغې ظلمونه شروع کړه په دغې قبطیانو باندې نو دا فرعون گویا چې یو اصطلاح د ظلم وګرځېده ټرمینالوجي د ظلم چې کوم سړی ظلم کوي موږ ورته فرعون وایو که نه وایو هلکه څه فرعون د ځان نه جوړ کړی سړي دا اصطلاح د څه شي وه اصطلاح د ظلم وه ځکه دی په دغې بنو اسرائیلو باندې فرعونیانو ډېر ظلمونه کړو او ظلم یې دونه انتها ته ورسو چې کله نجومیانو خبره وکړه چې ستا بادشاهت په ختمېږي د یو ماشوم د لاسه هغه بنو اسرائیلو نه وي بني اسرائیلو نه وي بني اسرائیل قتلول که نه قتلول یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم زنانې خپلې خادمانې ګرځولې وي خدمت پې کوو خدمت پې ترې اغوست او نارینه وله قتل کړو نو دی خپل حکومت واغستو د قبطیانو نو بیا ډېره موده د دې حکمراني ودغلته د قبطیانو نو دی چې کله موسی علیه الصلاۃ والسلام راغی را مخامخ شو ځکه د ظلم مخنیوی او د هغې انسداد یې کو هغه ته مخې ته ودرېدو نو بیا فرعون خپل یو سیاسي سوچ هغه را مخې ته کو خلکو ته څه ووي
چې ګوره مونږ د دینه د حکومت اغستی دی مخکې او دی واپس مونږ د خپل علاقې نه وباسي. ان هذان لساحران، دا دوه ورونه راغلي جادوګر دي، یریدان او د دې اراده دا ده ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما، چې دی په خپل جادو باندې تاسو د خپل ځمکې نه وباسي. دا خپل زوړ بدل راغلي دي، زوړ بدللی. دا د فرعون سیاست او د خلکو د مخې کوخه داسې عجیبه چالونه چلول. د خبره مې دا کولی چې فظلموا بها، دی ظلم وکړه د فرعونیانو سره موسی علیه السلام د قوم، فظلموا بها دی ظلم وکړه د آیتونو مبارکو سره یا د معجزو سره. الله فرمایي فانظر کیف کان عاقبة المفسدین. لږ خو سوچ وکړه که نه چې ما د فساد کوونکو د فساد خورونکو خلکو انجام سکو وروسته به راشي دي انجام چې الله جل شانه سره څه کړو. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. وایي زار شم د موسی علیه السلام د دې الفاظونه کمال یې کړی دی، کمال. موسی علیه السلام په یوه خبره کې ټول تبلیغ راځي کړی، په یو خبره کې. وقال موسی علیه السلام وی سیوی یا فرعون انی رسول من رب العالمین، انی رسول من رب العالمین. رب العالمین کی توحید باندې هغه پویو، بس باندې چې ته خو وایې چې انا ربکم الاعلی، ستا د پاسه بل څوک شته، هغه تربیت کوونکی ذات دی. نو ولې ورته دا وښوده چې ستا د پاسه بل رب شته، ته اصل رب نه یې. یو ورته دا وښوده، دا هغه توحید. او انی رسول کې ورته دا وښوده چې رسالت څه شی دی. توحید مت وخذو، رسالت مت وخذو، لا اله الا الله مت وخذو، موسی کلیم الله مت وخذو، موسی رسول الله مت وخذو. ادوانه خبرې وته په یو ذکر راځي. او دریم یو اصل تبلیغ هغه وته ذکر کو په دې ځای کې او بل ځای کې په سورۃ طه کې داغي تفصیل هغه دا چې دوت داسې یو لفظ ذکر کو چې انی رسول من رب العالمین، چې کم رب توحید خو قصه ختم شو، توحید او رسالت. رب العالمین رب لفظ ذکر کو او عالمین یو سر ذکر دا څه به ویل چې انی رسول من الله عز وجل، زدا الله تر طرف نه چې عز وجل دا هغه طرف نه پیغمبر هم داسې ټیک وکنه. رب العالمین ذکر کو چې فرعون ته دا خبره خدا، فرعون ته دا خبره خدا چې ته اصل اے زمونږ رب هغه خدای دی چې هغه خلق پیدا کوي او به تربیت کوي، پیدا کوي مې بیا څه کوي تربیت کوي. هغه ته نشي کولای، ستا هغه دادا هم نشي کولای، شي کولای تربیت، هغه ځان تربیت نشي کولای فرعون، او د مخلوق تربیت څه وکړي. ذات نه کوشش وکړي د شیرګل د شلو کسانو تربیت په وکړي، سیوا شي کولای نشي کولای. زرو بو کې دو زرو بو کې تمام مخلوقاتو کولای شي نشي کولای، د زناورو کولای شي، د مرغانو کولای شي، سمندر والا چې کوم مخلوق ته دای کولای شي نشي کولای. دا څوک کولای شي؟ دا خالص الله جل شانه دی رب العالمین کې دونه د کمال خبره موسی علیه السلام کړی دا. دا تبلیغ طریقه خي، دعوت طریقه خي چې انی رسول الله انی رسول من رب العالمین. دا چا طرف نه پیغمبر یم؟ د رب العالمین د طرف نه. دلته الله لفظ نه ذکر شي، رب العالمین د طرف نه. هغه ذات چې هغه تمام تربیات او مخلوق تمام مخلوقات تربیت کوي، د هغه سم د هغه طرف نه پیغمبر. دا خبره می ګډه وړه شو، کام په ټانګ رہی ہے رات را یاد شو، کام په ټانګ انی رسول من رب العالمین. دا الله جل شانه د طرف نه چې رب العالمین دی، دا هغه طرف نه پیغمبر یم. توحید او رسالت وانه وته خود په یو جمله کې حضرت موسی علیه السلام. او دا په سورۃ طه کې بیا ډېر په تفصیل سره دی چې فرعون تپوس کړو قال فمن ربکما یا موسی، اے موسی علیه السلام استاسو د دوانو استاو د هارون رب څوک ته؟ نو موسی علیه السلام ته داسې جمله ذکر کړه چې که زه په یو زر کالم لګیم د هغې تفسیر زه نشم ختمولی. موسی علیه السلام ته وفرمایي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، زما رب هغه دی چې مخلوقات پیدا کړم او هغې ته بیا د زندګۍ د تېرولو لاره م ښیي، زندګۍ د تېرولو لاره م ښیي. دا صرف څوک کولی شي؟ دا صرف الله جل شانو. اوس که دې آیت په تفصیل کې ځمه که نه نو هر څه به رانه پاتې شي، خو نه ځم بس دا بیا په سورۃ طه کې به ووایو ښه. نو وقال موسی یا فرعون، اے موسی علیه السلام یا فرعون یا فرعون انی رسول من رب العالمین، زه د الله جل شانه د طرف نه چې کوم رب العالمین دی تربیت ته مخلوقاتو کې د هغه طرف نه پیغمبر یم. حقیق زه کلک ولاړ یم په یو خبره باندې. حقیق دا مطلب دا دی انی سره انی رسول من رب العالمین و انی حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق. زه په دې انی حقیق زه زه مضبوط ولاړ یم په دې خبره باندې. حقیق زه مزکلک ولاړ یم علی ان په دې خبره لا اقول زبن یم علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق وینا به.
قد جئتكم ببينة من ربكم زتا تراغلی ام اے فرعون دا الله جل شانو طرفنا او ما سره په دې خبره باندې دلیل موجود دی افارسل معي بني اسرائيل ما سره را پریدا ظلم کو کنه بني اسرائيل باندې پوره قسم تاریخ میں ذکر کو جسنګ کم زینه په ظلم شروع ظلم په کو فارسل معي بني اسرائيل ما ترا پریدا بس ته ظلم انتها ده بس نور به ظلم تتانه پریدم دا تاسو تماوی کنه د موسی علیه السلام د تمام واقعات او مقصد سره دوه خبرې یو تعلیم او تربیت ته د جهالت نکم طرف تراوسته تعلیم طرف تراوسته علم طرف تراوسته او دویم هغه د غلامین حریت او آزادی طرف تراوسته لومبه چې دا فرمایل چې انی رسول من رب العالمین اگر تعلیم هغه بنیاد او ذکر کې توحید او رسالت ته چې هغه د علم مقصد دی یوا او دویم چې دی وتی فارسل معي بني اسرائيل زتا ته بهترین دلیل می تراوړې ده دا بني اسرائيل ما تر اپری د څه مطلب دی چې دا بني اسرائيل بنن زده غلامین او باسم کم طرف ته آزادی او حریت طرف ته واسم دا د موسی علیه السلام د تمام واقعاتو چې قران مجید کې ټول زیاته تذکرہ د موسی علیه السلام د واقعاتو شوی دا خلاصه د دوه خبرې چې هغه په دې آیتونو باندې ترته سوچ کړی د موسی علیه السلام د واقعي مقصد څه دی ټول زیاته واقع الله جل شانو د موسی علیه السلام او د فرعون ذکر کړی دا فرعون د خپل نوم دی چې الله جل شانو بار بار ذکر کوي سړی بچي خو نو بیا الله جل شانو نوم ذکر کوي سوجه وي یو لوی سبق پروت دی په دې دا غدویم مقصد طرف ته اشاره ده چې فارسل معي بني اسرائيل ما سره پرې د باس تا غلامی ختمه قال ان كنت جئت بآية فرعون وی ان كنت جئت بآية کتا سره س دلیل او س معجزه سره فأت بها ان كنت من الصادقين زکه ترشتونه رايوړه میدان تشه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حضرت موسی علیہ السلام سره یو امسا وا دا امسا تاریخ په بیا سبا بیانو ان شاء الله موسی علیہ السلام سره یو امسا وا او امسا غرزولې وا فإذا هي ثعبان مبين ناسا په داغې نس شی جوړ شو داغې یو اجدها جوړ شو ډېر واضحه اجدها ثعبان مبين ثعبان اجدها او مبين واضحه څه مطلب دی صرف نظر بندي نه وا صرف مداریتوب نه صرف کېل نه بلکې څه ثعبان مبین حقیقت کې د هغې نه یو اجدها جوړه شو دا مطلب دی صحیح ده بس په کم نو